السلام علیکم دوستانو، بیا هم ستړي مه شئ. نننۍ موضوع مو د واده په اړه ده چې واده څه ګټې لري انسان لپاره. نو د ویډیو کتلو نه مخکې که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو چینل خامخا درسره سبسکرایب کړئ. د واده کولو ځینې ګټې: د څېړنو له مخې مشروع جنسي اړیکې پر نفس باور پیاوړی کوي. ان هغه کسان چې پر خپل نفس ډېر باور هم لري وایي د ښه احساس لرلو لپاره مشروع جنسي اړیکې ټینګوي. ځینې کسان په دې باور دي چې له واده کولو سره د انسان ستونزې ډېرېږي او اړیکې کمزوري کېږي، خو څېړنې ښیي چې واده کول د انسان روغتیا ته ډېره ګټې لري. دلته به د ځینو هغو څېړنو یادونه وکړو چې په عملي ډول تایید شوي دي. لومړی، د اندېښنو کمېدل. مشروع جنسي اړیکې د وینې فشار په ټیټېدو او د فشار په کمېدو کې مهم رول لري. هغه کسان چې په منظم ډول جنسي اړیکې ساتي د هغوی د وینې فشار نورمال وي. ان د ژوند د ملګري په غېږ کې نیول هم په ښځو کې د وینې فشار د ټیټېدو لامل کېږي. دویم، د بدن د خوندیتوب سیستم پیاوړتیا. جنسي روغتیا له جسمي روغتیا سره برابره ګڼل کېږي. هغه کسان چې په اونۍ کې لږ تر لږه یو ځل هم جنسي اړیکې نه ساتي نو له وجود څخه یې یوه زیاته اندازه ایمونوګلوبین ضایع کېږي چې کولی شي د یو شمېر میکروبونو له هغې ډلې د زکام یا ریزش په وړاندې ستاسو ساتنه وکړي. دریم، د کالوري سوځېدل. په هر ځل جنسي اړیکې کې ښایي تر 15 کالوریو پورې وسوځي. ممکن ستاسو په نظر دا اندازه لږه معلومه شي، خو دا چې دغه اندازه کالوري په ټول بدن کې لګول کېږي نو د ورزشي حرکتونو په شان ډېره اغېزمنه ده. څلورم، د زړه د حالت ښه والی. ځینې د لوړ عمر کسان په دې باور دي چې ښایي د جنسي اړیکو پر مهال یې زړه ودرېږي، خو څېړونکي موندلي او دې نتیجې ته رسېدلي دي چې په منطقه توګه مشروع جنسي اړیکې د زړه له درېدو سره هېڅ تړاو نه لري. ان دا چې جنسي اړیکې د زړه د درېدو یا سکتې په مخنیوي کې مهم رول هم لري. پنځم، پر نفس باور. د څېړنو له مخې مشروع جنسي اړیکې پر نفس باور پیاوړی کوي. ان هغه کسان چې پر خپل نفس ډېر باور هم لري وایي د ښه احساس لرلو لپاره مشروع جنسي اړیکې ټینګوي. شپږم، د مینې ډېروالی. مشروع جنسي اړیکې د اکسیتوکسین هورمون کچه لوړوي. دغه هورمون د مینې هورمون په نوم پیژندل کېږي چې د زړونو د نږدې کېدو او باور په برخو کې مرسته کوي. هغه ناروغۍ چې د جنسي اړیکو له امله رامنځته کېږي اوس یې شمېر تر 10 لوړ دی چې ان کولی شي د انسان ژوند ترې واخلي. اووم، د خوږ یا درد کموالی. د اکسیتوکسین راخورېدو سره اندروفرین هم ازادېږي چې د خوږ یا درد په آرامولو کې ډېر اغېزمن دی. نو له دې کبله د مشروع جنسي اړیکو په وسیلې سره خوږ یا په ګډون یې شمېر دردونه ښه کېږي. اتم، د پروستات په سرطان د اخته کېدو کموالی. هغه نارینه چې عمر یې د 30 او 40 کلونو ترمنځ وي مشروع جنسي اړیکې د عمر په راتلونکو کلونو کې پروستات په سرطان اخته کېدو امکان راکموي. د پاخه عمر کسان هم دغه تګلاره خپلولی شي. نهم، ښه خوب کول. څېړنه ښودلې هغه اکسیتوکسین چې په غړو کې خور شوی د خوب د ګډوډېدو لامل کېږي او مشروع جنسي اړیکې دغه ماده له وجوده باسي. خو یو څه له یاده مه باسئ، یا تر وخته د ځوانانو د مینې او بیا جنسي اړیکو خطرناکو او حساسو برخو ته لږ پام کېږي.